سرچینې وایي چې کاناډا موافقه کړې چې متحده عرب اماراتو کې د بندیان افغانان بیا ځای پر ځای کړي او سرچینې ویلي چې کاناډا په هغه شاوخوا 1000 کس افغانان ومني چې د طالبانو له واکه تښتېدلي او له میاشتو راهیسې په متحده عرب اماراتو کې د کډوالو په یو موقتي مرکز کې ساتل شوي او امریکا له نورو ځایونو ته بیا د مشتنېدو په تمه دي. اوتوا د متحده ایالاتو له غوښتنې سره موافقه کړې چې شاوخوا 15000 افغانان اوس هم په ابوظبي کې د اماراتو په بشري دوستانه ښار کې میشته دي او د کاناډایي چارواکي اوس هم د قضایي بیا کتنه کوي تر څو هغه کسان وپېژندل شي چې د اوتوا د بیا مستندو معیارونه پوره کړي. دا لومړی ځل دی چې افغانان په یو داسې هیواد کې میشته کیږي چې له هغه سره مستقیمي اړیکې نه وي لکه په افغانستان کې له خپل حکومت سره کار کړی وي. سرچینې ویلي چې د دې ناسیاستو څخه د دوی بیا مستندو لپاره د کاناډا معیارونه دي چې مذهبي اقلیتونه، واحدي میرمنې، ملکي کارمندان، ټولنیز فعالان او خبریالان شامل دي. سرچینې ویلي له هغو 1000 کسانو چې کاناډا متحده ایالات په غوښتنه لیږي او اوتوا هم تمه لري چې شاوخوا 1500 نور افغانان له دغه مرکز څخه له کاناډا سره اړیکې لري. یو امریکایي سرچینې چې نه غوښتل چې نوم یې واغوستل چې په کاناډا بیا مشتندي عملیات تاییدوي چې تمه کیږي چې په دې میاشت کې پیل شي او په اکتوبر کې پای ته ورسیږي. د دې ترتیب په اړه وغوښتل شول چې ابوظبي د کاناډا سفارت کډوالي څنګه بیان شریک کړي چې د اوتوا د لومړیتوب کاناډا ته د زیان منونکو افغانانو ملاتړ کول دي. اماراتي چارواکو په ابوظبي کې د متحده ایالاتو سفارت د نظر غوښتنو ته ځواب ورنکړو. محمد چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت د پروژو حقوقي صلاحکار دی رويټرز ته ویلي چې له خپلې کورنۍ سره د کاناډا په مشتندو غوښتنه کړي ځکه چې د امریکا د ځانګړي کډوالي د ویزو غوښتونکو ډیر وخت نیسي. د کاناډا لخوا د افغانانو منلو پریکړه په مهاجرین حقوقي مرکز تر ټولو نږدې کوي. که څه هم سرچینې ویلي چې شاوخوا 1000 نور داسې دي چې په متحده ایالاتو ته کډه کېدو وړ نه دي او په بل ځای کې بیا د مشتندي اړتیا نه لري. متحده عرب اماراتو د متحده ایالاتو نږدې امنیتي شریک دی تر کال موافقه وکړه چې موقتي توګه له کابل څخه د 100,000 افغانانو وستلو ته وسپاري ځکه چې طالبانو د متحده ایالاتو په مشرۍ د وتلو په وروستو مرحلو کې د متحده ایالاتو ملاتړ حکومت اړلنګ کړ. له هغه وخت څخه چې 1000 زیات کسان له دغه ناسیاستو څخه متحده ایالات ته منتقل شوي او داسې حال کې چې نور یې د هغو د هیوادونو کې میشت شوي دي له هغې سره اړیکې درلودې لکه په افغانستان کې د حکومت سره کار کولو له لارې د تیر میاشتې په شمول د تاوتریخوالي او د ناسیاستو لاریونو پیل شوي. د هغه څه په اړه چې افغانان شکایت کوي چې بیا د مشتندو په پروسه کې د اړیکو روڼتیا نشتوالی دی. په مرکز کې د سرچینو افغانانو په وینا لږ تر لږه یو ځان وژونکي هڅه شوې ده. د کاناډا مهاجرت ادارې په خبرپاڼه کې راغلي چې اوتوا په پام کې لري چې تر 2023 کال پورې لږ تر لږه 40,000 افغانان په کاناډا کې میشت کړي. امریکایي چارواکي ویلي چې هیڅوک به په زور افغانستان ته نه ستنېږي او دا چې واشنګټن له متحده عرب اماراتو نورو هیوادونو سره په دې کار کوي چې د هغو افغانانو لپاره په متحده ایالاتو کې بیا میشته کېدو وړ نه دي او بیا میشتېدنې لارې چارې عمومي. امریکا په 2021 کې له اګست میاشتې راسې تر اوسه پورې 85,000 ډېر افغانان نیولي دي.